د خبرو والا غار. یو ورځ یو شیر ډیر زیات وږی و. د شکار په تلاش کې روان شو. په یو ځناور پسې ډیره زیاته منډه وواله، خو ځناور یې په لاس رانغی. بیا د ځنګل په لاره روان شو او سوچ یې وکړو چې شکار به راته چېرته میلاو شي. په لار کې یو غار ولیدو. سوچ یې وکړو چې په دې کې به آرام هم وکړم او که چیرې د خوراک څه پکې میلاو شي نو د خوراک شکار به هم وکړم. چې دننه غار ته شیر ورغلی نو غار بالکل خالی و. شیر کېناستو او د شکار د راتلو انتظار یې شروع. دا غار د یو لومبړی و. لومبړه بهر تلې وه چې واپس راله نو د غار مخې ته یې د بل ځناور د ښو نشانونه ولیدل. حیرانه شوه چې دا نشانونه به د څه وي. هغه نشانونه د شیر و. لومبړه هم ډېره چالاکه وه. هغې غار ته آواز وکړو، غاره ای غاره. خو غار د لومبړې د آواز جواب ورنه کړ. نو لومبړې ورته یو پیره بیا آواز وکړو چې غاره ای غاره، ته ماله نن جواب ولې نه راکې؟ که چېرې تا ماله جواب را نه کړو نو زه به واپس لاړه شم. وږي شیر دا سوچ وکړو چې دا غار به د دې لومبړې سره خبرې کوي نو د دې غار په ځای به د لومبړې لا زه جواب ورکړم. په دې سره به لومبړه دننه راشي او زه به یې خپل شکار جوړ کړم. ورته یې وویل، لومبړې ای لومبړې، هېڅوک هم نشته، دننه غار ته راشه. لومبړه پوه شوه چې په غار کې خو شیر دی. ورته یې آواز وکړو چې ای شیره، ولې زه دومره کمقله یم چې غار ته درشم او ستا خوراک جوړه شم؟ ته په غار کې دننه کښېنه او زه درنه لاړم. په دې سره شیر وږی پاتې شو او لومبړه ترېنه لاړه.